الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خراغلاس ګرارو ملګرو د نن درس نن له خیر موږ تاسو شي شروع کوو تحلیلي هندسه شروع کوو سره کوم پیګو تحلیلي هندسه په کانکور کې او په مکتب کې موږ ته ډیره مهمه ده کانکور کې دغه نه لس کال چې درسونه یې نفر مثال ته کانکور سونه راغلي دي ټول دغه تحلیلي هندسه پورې اړه لري او واندې لپاره د هندسه موږ ته ډیره مهمه ده د هندسه بل خیر شروع کوو او ډیر یو کوچنی موضوع د ډیره غټه نه ده یعنی کانکور کې هدف دا ده چې دا نور مضامین ته مثلا الجبر ته نظر وکړو نظر مثلا الجبر ډیر غټ ده تر ریاضي تحلیل لوګارتم تصور ډیر ژوند دی پکې اما نور مضامین مثلا وګورو مثلا تاریخ جغرافیه وګورئ د ووم نه تر د اولسم نه تر دولسم پورې مثلا درې کتابونه غټ دي اما تحلیل هندسه چې ډیره کوچنی موضوع ده په کانکور کې ډیر زیات سوالونه تیر راځي نو خو به دا وي چې دغه موضوع موږ خټه ټز ده کوم تر کانکور کې د ابدیال سوال چې دینه پر ریاضیاتو کې راځي هغه موږ سم صحیح حل کړو صحیح ده نن له خیره ګران شاګردان موږ راځو تحلیلي هندسه شروع کوو لیکو تحلیلي هندسه صحیح ده ګرانو شاګردانو تحلیلي هندسه څه شته وي تعریف باندې به ځان پوه کړئ صحیح ده تحلیلي هندسه وای هغه علم دی چې د کیسه کې د کې الجبر د هندسي سره شی ارتباط ورکوي یعنی په دې علم کې موږ الجبر راخلو الجبر د هندسي سره چی ورکو د هندسي سره اړیکه ورکو صحیح شو پس موږ چې الجبر هغه علم دی تحلیلي هندسه هغه علم دی چې الجبر د چی سره ارتباط ورکوي د هندسي سره ارتباط ورکوي یعنی هدف څه ده موږ په الجبر کې معادله لرو معادله یو سر نه چاول شروع کو تر اخره پورې معادلې ګورو او هندسي کې چې لرو شکل نو موږ دلته وایو پس هندسه تحلیلي هندسه کوم هندسه ده هغه هندسه ده چې هر معادلې لپاره یو شکل لري یعنی هر معادلې ته شکل جوړوي او هر شکل د چی جوړوي بیرته یو معادله جوړوي صحیح شو پس هغه هندسه چې معادله د شکل سره او شکل د معادلې سره ارتباط ورکوي هغه ته چی وایي هغه ته تحلیلي هندسه ویل کیږي صحیح شو مثلا کوم چیرته فرض مثال دلته یو سوال راوړو ولیکو چې x مربع جمع y مربع مساوي کیږي څلور نو دا د الجبر معادله شو الجبري معادله شو دلته معادله موږ ولیکله صحیح ده او هندسه ته شکل دي یو شکل اسمه چې د دایره شکل ده پس دغه شکل دغه معادله راخلي دغه شکل سره چی ورکوي اړیکه ورکوي یا ارتباط ورکوي نو دغه ارتباط چې د یو بل ته ورکوي دغه ته چی وایي تحلیلي هندسه صحیح شو تعریف باندې ان شاء الله پوه شوي ګران زده کوونکو تحلیلي هندسه چې وا لومړي ځل لپاره یو فرانسوي عالم د رینا دیکارت لخوا چې شو او وپیژندل شو یعنی علماء ډیر ورته کار کړو خو د لومړي ځل لپاره د کتاب په شکل باندې د یو علم په شکل باندې دنیا ته معرفي کړه او لومړی عالم چې د مصر وړ اندغه رینا دیکارت صحیح ده ان شاء الله باندې موږ اوس د تحلیل هندسې په معنا باندې پوه شو ښه ګرانو زده کوونکو اوس خو موږ تاسو د دیکارت د تحلیل هندسې تعریف زده کړو ښه ګرانو زده کوونکو اوس خو موږ تاسو د دیکارت دستګاه وبخئ ښه ګران زده کوونکو اوس خو موږ تاسو د تحلیلي هندسې په تعریف باندې پوه شو راځو چې په تحلیلي هندسه کې لومړی عنوان شروع کړو لومړی عنوان چې دلته موږ به زده کړو هغه عبارت د چی څخه ده د کوارډینات سیستم ده د کوارډینات سیستم او یا ورته چی وایي د کمیه وضعیاتو سیستم دغه نومونه دي صحیح ده د کمیه وضعیاتو سیستم او یا هم ورته د کوارډینات سیستم وایي او یا هم ورته بل نوم ورته اخلي د کارتیزینی سیستم یا د کارتیزن سیستم صحیح ده چې لومړي ځل لپاره دا دستګاه چې وه د کتاب د دیکارت په هغه کتاب کې پیدا لیکل شوی و چې هغه کتاب نوم کارتیزن و اندې لپاره د دې دستګاه نوم زیاتره هماغه دستګاه کتاب پورې لري مستوي کارتیزنی ورته وایي کارتیزنی هغه مستوي ورته وایي او بل نوم چې دا د دیکارت دستګاه ده چې خپله جوړه کړې وه همدغسې نومونه باندې یادېږي یعنی موږ که وایو دا نو د کوارډینات سیستم ورته وایي د کمیه وضعیاتو سیستم ورته وایو د مستوي کارتیزني ورته وایي او یا د دیکارت دستګاه ورته وایي ټوله یوه خبره ده صحیح ده نومونه باندې پوه شو دا څه شی ده د عبارت ده د دوو محورونو تقاطع څخه چې دوه د عددونو محورونه چې یو بل په مبدا کې دواړه یو بل چیرته په مبدا کې قطع کړي دي په دغه شکل باندې یو بل شکل قطع کړي دي دوه دنې محورونه د عددونو محورونه چې یو بل په مبدا کې عموداً قطع کړي په مبدا کې چې عموداً قطع کړي دغه ته چې وایي دغه ته د دیکارت دستګاه وایي په داسې شرط چې افقي محور ته د ایکس محور وایي افقي محور ته چې وایي د ایکس محور او یا ورته وایي د قیمتونو محور
د قیمتونو چې محور او د وای محور ته د عمودي محور ته وای محور او یا د ترتیب محور ورته ویل کیږي. صحیح ده. افقي محور x ده، مثلا دا که ونیسو نو هغه x شو، د x زبر ده، د خواهی منفي قیمتونه خواهی مثبت قیمتونه لیکل کېږي، پاس مثبت قیمتونه لاندې چې لیکل کېږي منفي قیمتونه. دغه دستګاه چې ده دغه د چا دستګاه ده؟ دا د دکارت دستګاه ده. صحیح شو؟ یا د کوردینات سیستم ده. اوس تاسو دې په تعریف باندې انشاءالله پوه شوئ. بله خبره شدیدو کې مهمه ده، دغه مستوي چې چیرته رسمیږي په کومه سطح چې رسمیږي همغه سطح په څلور مساوي برخو باندې ویشي چې دغه مخالف د قربي ساعت د ساعت د مخالف ستنې، یعنی ساعت چې سره کوم حرکت کوي دغه مخالف حرکت کوي. مثلا دغه ته چې وي لومړی ناحیه وایي، دې ته دویمه ناحیه وایي، او مخالف ورسېد دې ته دریمه ناحیه وایي، او دې ته څومره ناحیه وایي؟ څلورمه ناحیه وایي. دغسې په دغه شکل باندې یعنې موږ دلته څلور ناحیې لري چې مخالف د ساعت د ستنې موږ دا چې کوو ایښودنه یا نمونه ږدو. صحیح شو؟ د نمونې دغسې ګرانو زده کوونکو په یاد مې چې دلته هره ناحیه چې ده ځان ته خواص لري، یعنې دا ناحیه ځان ته خواص لري، دا ناحیه ځان ته خواص لري، دا ناحیه او دا ناحیه. لکه څنګه ګورئ موږ مخکې ویلي دي، مخکې پرې غږېدلي یو نور درسو کې چې یو ټکی چې موږ په دستګاه کې ښیو همیشه یې داسې لیکو چې اول x لیکو او دویم چې لیکو y لیکو. یعنې لومړی قیمت همیشه د x وي او دویم قیمت همیشه د څه شي وي؟ تل د y وي، او دا همدغسې قبول شوی ده. مثلا که موږ لیکو چې فرض مثال دلته لیکو چې x مساوي 3 او y مساوي کېږي 15، نو دا ټکی سره هم کوي 3 او 15 لیکو. 15 او 3 دلته چې ده غلطه خبره ده. صحیح دی نه؟ غلط داسې نه لیکو. نو دغه یو ټکی دغسې ښودل کېږي. اوس دلته موږ هره ناحیه موږ ته چې لري؟ خواص لري. په لومړۍ ناحیه کې په یاد وي ګرانو شاګردانو خواص یې داسې په لومړۍ ناحیه کې چې دلته تاسو ګورئ د x قیمتونه ټول مثبت دي، د x قیمتونه چې دي ټول مثبت دي. نو دلته لیکو چې x لوی د څه نه ده؟ صفر نه ده. او دې ګورو چې y د ټول چې دي ټول مثبت دي، نو y هم غټ لوی د څه نه؟ صفر نه ده. پس یو ټکی دې لپاره چې په یو لومړۍ ناحیه کې وي x هم مثبت ده او y هم چې ده؟ مثبت ده، یعنې دواړه چې دي دواړه مثبت دي. پس هغه ټکی چې دواړه مثبت یا په کومه ناحیه کې هغه به په لومړۍ ناحیه کې وي. دا یوه خبره. د دویمې ناحیې خواص چې دي هغه داسې دي، تاسو ګورئ دلته x چې ده دا دیوال چې ده منفي ده، نو x چې ده کوچنی د صفر نه ده، او y چې ده مثبت ده، نو y لوی د صفر نه ده. صحیح شو؟ پس دلته کوم ټکی چې دلته راځي هغه x به چې وي؟ x به منفي او y به چې وي؟ مثبت وي. y به چې وي؟ مثبت وي. پس x چې منفي شو y مثبت شو، هغه په دویمه ناحیه کې راځي. صحیح شو؟ درېیمه ناحیه چې ده تاسو دلته ګورئ چې x منفي ده، x منفي ده کوچنی د صفر، او y هم چې ده منفي ده کوچنی د څه نه؟ صفر نه. پس هغه ټکی چې په درېیمه ناحیه کې راځي د هغې به x هم منفي او y به هم چې وي؟ منفي وي. دغسې شکل باندې. څلورم ناحیې خواص چې دي هغه داسې دي چې مثلا که موږ دلته وایو ګوره دلته x تاسو ګورئ چې ده مثبت ده، x لوی د صفر، y چې ده منفي ده، y کوچنی د څه نه؟ صفر نه. صحیح شو؟ نو کوم ټکی چې دلته څلورم ناحیه کې ده x به مثبت وي او y به چې وي؟ y به منفي وي. که دغسې نقطې راغلې موږ باید دغسې ځایونه پیدا کړو چې په کانکور کې ډېر سوال راغلی چې موږ موقعیتونه باید پیدا کړو، نو داسې به ورته وایي. او داسې که سوال راغی فرض مثال یو وړې ټکي نورې پکې زده کوي، مثلا که یو سوال وي چې دواړه صفر صفري، یعنې x هم صفري او y هم صفري، نو دا ټکی چې ده په مبدا کې ده. چېرته ده؟ په مبدا کې. په مبدا کې ده دا ټکی. صحیح شو؟ ولې چې x هم صفر ده y هم صفر ده، دواړه مبدا کې ده. او که داسې یو ټکی راغی چې x عدد و او y چې یو صفر و، x عدد او y چې یو صفر، نو کوم څوک چې عدد ده نقطه هم د هماغه ده، ټکی هم هماغه په سر ده، د x په محور، د x په محور، د x په محور. صحیح شو؟ او که چیرې داسې وي چې صفر وای یعنې y عدد وي او x صفري بیا چې وایو د y په محور، د y په محور دا ټکی قرار لري. صحیح شو؟ دا خواصونه باید دې کې په یاد وي. ښه ګرانه شاګردانو تاسو اوس دستګاه وپېژندله، راځو دې لپاره دې دا وایو چې یو ټکی چې موږ ته وبخئ. ښه ګرانو شاګردانو راځو دې ته چې یو ټکی سره رقم په دستګاه کې موږ وښیو. مثلا که موږ ته څو ټکي راکول شي، مثلا وایي چې p1 لومړی ټکی ده مثلا -2 او -3، دویم ټکی ده مثلا راته وایي چې 3 او -2، څلورم دریم ټکی ده مثلا راته وایي چې 2 او 3، څلورم ټکی ده مثلا -1 وبخئ، مثلا څلورم ټکی داسې ده چې -1 او 2 داسې په دې شکل. پنځم ټکی داسې ده چې موږ ته وایي چې مثلا 0.2 او شپږم ټکی داسې وایي چې 0.3 او 0 په دې ټکی. صحیح ده؟ دغه شپږ ټکي دې موږ ته په دستګاه کې وښیي. صحیح ده؟ موږ راځو اول دستګاه چک کوو، رسموو، ورته دستګاه رسموو، د دې کار دستګاه رسموو، په لاس باندې دې رسمول لږ ستونزمن کار ده،
ولې چې دا فاصلې لږ وړې او غټې راځي بیا له خیره چې په هغې کې رسم کوي دا د ګراف کتابچو کې په خپله کمپیوټر کې بیا ډېر دقیق راځي. نو دغه ټکي ګورو چې ټول هغه غټ عدد یې 3 ده، نو 3 خانو پورې ځو. د 1 2 3 1 2 -3 د 1 2 کوشش به کوو چې دا فاصلې ټولې مساوي ونیسو دغسې په دې شکل. دستګاه مرسته مه کړه ګرانو شاګردانو. اوس راځو ټکي ښیو. اول ګوره تاسو ګوره څه رقم به یې ښیي. مثلا ګوره دلته اول د ایکس قیمت به ګورئ، بیا به د واي قیمت ګورئ. د ایکس قیمت څو ده؟ -2. نو ایکس ته به لاړ شئ -2 پکې معلوم کړئ. خو مثبت ده خو منفي، دغه -2 ده. صحیح شو؟ واي څو ده؟ -3. واي -3 دلته به راځو منفي دلته پاس مثبت دی لاندې منفي، دغه -3 ده. اوس به څه د ایکس نه محور نه به د ایکس نه دغه ټکي نه د واي محور ته به یو موازي کرښه کش کړئ داسې په دې شکل، او د واي نه به ایکس ته یو موازي کرښه دغسې کش کړئ. هر چېرته چې دې دواړه یو بل قطع کړل هماغه ټکی د دې ځای موقعیت ده. بس دغه پی یو ټکی ده، پی یو ټکی دغلته موقعیت لري. صحیح شو؟ اسانه ده که نه؟ مثلا ګوره ایکس څو ده؟ 3. ایکس 3 ده مثبت 3 ده دلته راځو. واي څو ده؟ -2. -2 چېرته؟ دغه ده -2. صحیح ده؟ واي د نظره دې نه دې ته موازي راځو او دې نه دې ته دغسې یو بل ته موازي راغلو. دغلته دغه ټکی دویم ټکی ده چې مونږ هلته وښوده. هلته بل ټکی راځو. ایکس څو ده؟ 2. ایکس 2 ده دلته راغلو دغه 2. صحیح؟ واي 3 ده دلته راځو دغه 3. د واي نه ایکس ته موازي کرښه او د ایکس نه واي ته موازي کرښه نه دغلته یو بل قطع کړل همدغه پی 3 راغلی په دې شکل. صحیح شو؟ ایکس څو ده؟ -1. ایکس څو ده؟ -1. دغه ده -1 ټکی. واي څو ده؟ 2. دلته لیکو دغه ده 2. صحیح شو؟ دې نه موازي دې ته او دې نه موازي دې ته یو بل دغه د ټکی د څلورم ټکی څلورم ټکی ښیي. ایکس څو ده؟ 0. پنځم ټکي ته راځو. 5 0. 0 واي څو ده؟ -2. نو 2 خو دغه کې ده بس خلاص همدغلته ایکس لري 0 او واي ته فقط 2 ده، نو دغه ټکی د واي په محور ده. پنځم ټکی همدغلته ده. ایکس څو ده؟ 3. نو 3 خو دغه واي چې ده 0. واي 0 ده، نو ایکس ټکی همدغه کې شو او دا پشپک شو د ایکس په محور باندې. یو ټکی که ښیو دغسې باید هغه دلته ولیکو. ګران زده کوونکو راځو یو څو سوال نور هم کارو چې په کنکور کې بدینه سوالونه راځي. مثلا سوال څه رقم راځي په دستګاه کې؟ مثلا موږ ته راځي یو ټکی راکوي، مثلا وایي چې پی یو، مثلا یو ټکی ده راکوي پی یو، مثلا یو ټکی ده درته وایي چې -2 او 3 ده. فقط دغه ټکي ماته موقعیت معلوم کړه چې په کومه دستګاه کې په کومه ناحیه کې ځای لري. موږ چیک کوو، موږ وخت نه پوهېږو چې ایکس چې ده منفي ده، واي چې ده مثبت ده. کله چې ایکس منفي واي مثبت موږ د دې ټکي مثلا هغه اخیستی وو چې یعنې په دې باندې پوه شو چې دا په کومه ناحیه کې ده. موږ پوهېږو دا په دویمه ناحیه کې مخکې د مثلا تشریح کړل چې ایکس منفي واي مثبت چې ده دویمه ناحیه. دغسې موقعیت به یې وایي بس سوال جواب بدیږي. مثلا یو بل ټکی راکوي دویمه ټکی ده، مثلا وایي -3 او -4. صحیح ده؟ ایکس چې ده منفي، واي چې ده منفي، دواړه منفي دي. دا درېیمه ناحیه ده. څومه ناحیه ده؟ درېیمه ناحیه ده. ما خواص له مخې نه دی تنیو. صحیح شو؟ یا فرض مثال بل ټکی راکوي، مثلا موږ ته وایي چې 15 -7. 15 منفي څو ده؟ 15 -7. ایکس مثبت ده، واي چې ده منفي. و دا کومه ناحیه ده؟ ګوره ایکس چې مثبت او واي منفي، هغه کومه ناحیه راځي؟ څلورمه ناحیه. دغه سوال راځي درته حلقه به کې مختصر نمرې دي، بس کنکور کې ډېر اسانه دیږي. مثلا بل سوال څلورم سوال الو 3 او 3. 3 څو؟ 3. ایکس مثبت ده، واي مثبت ده. دواړه چې مثبت هغې ته چې وایي دواړه مثبت اوله ناحیه ده. دغسې نورې به وخت خلاص. یا موږ ته پنځمه نقطه راکوي، پنځمه نقطه مثلا وایي 0 4. صحیح ده؟ دلته ګوره ایکس څه ده؟ 0. واي چې ده عدد. موږ ویل چې واي عدد شو نقطه د هغې شوه یا ټکی د هغې شو، او که ایکس عدد شو بیا ټکی د هغې شو. دلته وایي د ایکس د واي په محور، د واي په محور ټکی دلته ده. او که راته ولیکي شپږمه نقطه داسې ولیکي چې -3 او 0. ګوره ایکس عدد ده او واي چې ده 0 ده. دلته وایي د ایکس په محور، د ایکس په محور چې سوال په کنکور کې ډېر زیات راځي او باید لیکئ. صحیح شو؟ دغه سوالونه مثلا بعض سوالونه نور یې معلوم. مثلا که سوال موږ ته راکړي داسې په دې شکل باندې، مثلا سوال موږ ته وایي چې راځي د سوالونه ساین د مثلا پای پر 2 او کوساین د کوساین د پای. دغسې په دې شکل باندې دغه ټکی مثلا په کومه ناحیه کې ده. دلته موږ فقط شک کوو، دا معلومو چې دغه ناحیه دغه جواب مثبت راوځي که مثبت منفي راوځي. موږ پوهېږو ساین د 90 درجو پای پر 2 90 ته وایي. ساین د 90 څو کېږي؟ 1 ده او مثبت راوځي. کوساین د 1/3 چې ده منفي 1 ده او منفي راوځي. دلته دا مثبت هغه منفي. کله چې ایکس مثبت شي واي منفي شي، هغه کومه ناحیه ده؟ هغه څلورمه ناحیه ده. پس دا ټکی په کومه ناحیه کې قرار لري؟ په څلورمه ناحیه کې قرار لري. صحیح شو؟ یا فرض مثال موږ ته بل سوال راکول کېږي داسې راته وایي چې مثلا ساین د 300.
ساين د 300 او کوساین د 100 300 په دې شکل باندې دغه به دا ټکی راته وایي چې چېرته قرار لري. اوس ما دلته باید مثلثات زده وي. مثلا که مثلثات هم نه زده موږ کوشش وکړو د مثلثات درسونه په لیست لړ شي اول تر اخره پورې کوشش وکړو چې مثلثات هم دلته زده کېږي. نو راځو دا سوال لو ولته سوال راځي دغسې ګوره دلته ساین د 300 زاویه چې ده په څلورمه ناحیه کې ده. څلورمه ناحیه کې ساین چې ده منفي ده. دلته به ولیکو منفي 300 زاویه مې ویل چې په څلورمه ناحیه کې ده او کوساین دلته چې ده مثبت ده. دا مثبت شو. نو منفي او مثبت چې دا منفي شي هغه مثبت شي. نو دا اکس چې منفي او مثبت هغه په کومه ناحیه کې راځي؟ په دویمه ناحیه کې راځي. نو دا ټکی په کومه ناحیه کې قرار لري؟ په دویمه ناحیه کې قرار لري. صحیح شو؟ په دغه شکل باندې مثلا یو بل ټکی وایو مثلا لیکو داسې لوګارتم د مثلا څلور پر مثلا 15 او دلته لیکو الن د 15 پر څو ده 15 پر شپږ په دې شکل باندې په دې شکل باندې سوال نه مثلا دا ټکی چې ډېر سوال راغلی په کنکور کې دا ټکی په کومه ناحیه کې ده موږ چې ورته وایو ګوره لوګارتم د څلور پر 15 دا ګران زده کوونکو سره رقم ولا ګوره موږ پوهېږو چې لوګارتم د تقسیم چې د تفریق ته ځي نو لیکو چې لوګارتم د مختوي لوګارتم څلور منفي لوګارتم د څو ده 15 موږ پوهېږو لوګارتم د 15 چې راځي کوچنی راځي د لوګارتم 15 نه کله چې کوچنی د غټ نه تفریقه همیشه جواب چې راوځي منفي د دې قسمت جواب چې ده منفي دا لوي نه فقط علامه معلومه دا برخه من دغه دا برخه من د سلیکو که دا موږ تقسیم ته واړو چې کېږي د تفریق ته چې کوي الن د 15 منفي الن د چې شي شپږو کوچنی عدد چې د غټ نه تفریق شي جواب چې راوځي منفي یا موږ د سیم همیشه کوي چې کله صورت غټو یا صورت کوچنی او جواب منفي ورکوي صورت چې غټو جواب چې ورکوي مثبت ورکوي د صورت کوچنی د مخرج نه جواب چې راځي منفي د کوچنی د مخرج جواب چې راځي منفي نو دواړه چې منفي د په کومه ناحیه کې راځي په دریمه ناحیه کې راځي کله چې دواړه منفي شي د دریمه ناحیه کې راځي صحیح شو یا فرض مثال موږ ته بل سوال راکړي د سوال موږ ته راکړي چې ولي کومه منفي الن د 15 پر 2 او دلته موږ ته لیکي چې الن د 2 پر 15 په دې شکل باندې صحیح ده دا اوس دا ټکی چیرته ده موږ ورته چې وایو ګوره دلته ګوري تاسو ګوري چې صورت د دې چې د لوی ده صورت چې کله لوی جواب چې راځي مثبت خو دا بیرون باندې تیار منفي لري باندې چې منفي لري پس مثبت منفي کې ضرب کو جواب چې راځي منفي دا خو منفي شو دلته ګوري چې صورت چې ده صورت کوچنی د مخرج نه جواب چې راغی منفي باندې چې نه لري نو جواب ورته شي کوم منفي نو دواړه چې کله منفي شي بیا هم دا ټکی په کومه ناحیه کې راځي په دریمه ناحیه کې راځي دا هیڅ سوال نه لیکي صحیح شو نور سوال نه مثلا ګران شاګردان داس راځي مثلا کوم ته یو سوال راکې دسی وای چې مثلا x او y ده دوه ټکي له یو ټکی لرو x او y ده په داس شرط مثلا موږ ته شرط راکې چې x لوی د صفر او y کوچنی د شي نه ده کوچنی د صفر نه ده مثلا سوال راځي یعنی x لوی د صفر څه معنا ورکړي x په دې معنا چې لوی د صفر یعنی مثبت ده y کوچنی د صفر نه څه معنا کوي منفي ده مثبت منفي چې راشي د څه معنا ورکړي دویمه ناحیه دویمه مبخي څلورمه ناحیه ده نو دا ټکی په څومره ناحیه کې راځي په څلورمه ناحیه کې دغه څه به جواب ورکوي صحیح شو مثلا بل سوال راکې درته لیکي چې x منفي 2 او 15 x منفي 2 سو 15 دلته موږ ته شرط لیکي چې x کوچ بزو غټ د سونه ده غټ د 2 نه ده x غټ د 2 نه x چې کله غټ د 2 نه نو څه معنا ورکوي نه د 2 نه غټ دی ته ورکوي د x د نه غټ 2 ورکوي د جواب شي راوځي مثبت راوځي دویمه ده تر مثبت ده نو مثبت دوړ شي اوله ناحیه دا نقطه چیرته ده اوله ناحیه کې ده یا فرض مثال بل سوال راکې چې x مثبت 1 او y منفي 1 ده y منفي 2 صحیح ده x مثبت 1 او y منفي 2 ده y منفي 2 دا ټکی چیرته ده دا ټکی ځای چیرته ده موږ چې وایي دلته شرط ته ږدي چې x لوی د منفي 1 نه ده او y چې د کوچنی د 2 نه ده صحیح شو د سوال راکې یعنې د ټکی راکې د سره ته وایي چې x لوی د منفي 1 نه او y کوچنی د 2 نه دا ټکی چیرته ده موږ چې وایو x لوی د منفي 1 نه دین چې منفي 1 دي ته غټ ورکې منفي 1 دي ته غټ عدد ورکې اساسا د جواب چې راوځي مثبت راوځي صحیح د منفي 1 غټ ورکه مثلا 0 ورکه جواب 1 راوځي غټ ورکه 1 ورکه 2 راځي او د 2 نشي د کوچنی ورکه جواب چې راوځي منفي مثبت منفي کومه ناحیه کې راځي په څلورمه ناحیه کې راځي دغه څه ته وګورئ او یو بل خبره مرتضی چې مثلا هغه په اس جن تابع علامه کې یا اس جن کې راځي موږ مثلا موږ د بعضي وخت اس جن د علامه کاروي اس جن اف ایکس مثلا موږ ته لیکو موږ په دغه اف ایکس کې درې خبري مرتضی باید دغه اف ایکس نه د اف ایکس کلوې د صفر نه دغه عادت یعنی لوی د صفر که مثبت وو دلته مثبت دي جدي جواب راسم مثبت یو ورکوي او که اف ایکس فکس خپل صفر شو خپل صفر بیا جواب فکس خپل صفر ورکوي او که اس جن کچیر د اف ایکس کوچنی د صفر نشو یعنی منفي وو نو جواب به چی ورکوي منفي یو ورکوي په دې شکل باندې سوال لري مثلا سره رقم موږ ته سوال راکړي چې اس جن ده مثلا اس جن ده بخیل د قوس ورکو اس جن ده 200 اس جن ده 200 او اس جن ده چې څو ده اس جن ده منفي 300 دا سوال راکړي وای دا په کومه ناحیه کې ده موږ چې یو
اسجین د 200 200 چې ده د صفر نه لوی ده صحیح د صفر نه لوی ده نو صفر نه چې کله لوی د جواب چې راځي مثبت یعنی د جواب چې شو مثبت او اسجین د منفي 300 یعنی په دې معنی د صفر نه کوچنی منفي 300 د صفر نه چې ده کوچنی ده نو جواب چې راوځي منفي یعنی منفي مثبت منفي په کومه ناحیه کې ده په څلورمه ناحیه کې ده بس دا ټکم چیرته ده په څلورمه ناحیه کې ده دغه څه خدمت کوي صحیح شو مثلا بل سوال ده دلته لیکو مثلا د څه وایي چې منفي اسجین ده ساين ده مثلا 220 په دې شکل او دلته لیکو چې اسجین ده کوساین ده مثلا د څو د کوساین د 190 په دغه شکل موږ ته وایي چې مثلا دا ټکی په چیرته ده موږ چې وایو دلته ګورئ اول ته وګورو چې دا چې د مثبت د صفر نه ده که کوچنی د صفر نه ده ساین د 220 چې دی په درېمه ناحیه کې راځي درېمه ناحیه کې ساین منفي ده پس دې ځواب چې ده منفي ده چې کله منفي نو د اسجین د جواب څو راوځي موږ ویل چې منفي یو منفي چې بیرته په منفي کې ضرب کړي ځواب چې راوځي آخري مثبت دا ځای ټول مثبت راوځي او که دلته راشو چک کوو دلته ورته ګورو کوساین د 190 کوساین چې ده 190 په درېمه ناحیه کې ده کوساین هلته منفي ده اسجین د منفي عدد جواب چې راوځي منفي یو نو دام چې شو منفي مثبت او منفي چې ده په کومه ناحیه کې ده په څلورمه ناحیه کې ده یعنی دا ټکی هم چیرته ده په څلورمه ناحیه کې قرار لري یا فرض مثال یو بل سوال لیکو مثلا موږ ته وایي چې اسجین ده الن ده 3 پر څلورو په دې شکل هلته لیکي اسجین ده مثلا لیکي الن ده 15 پر 2 په دغه شکل صحیح شو په دې شکل باندې دا سوال کوو ساله اوس رقم کوو ګوره دلته موږ مخکې ویل چې د الن د 3 پر 4 صورت چې کله کوچنی وي جواب چې راوځي منفي اسجین د منفي ده جواب منفي راوځي نو جواب چې شو منفي دلته صورت لوی ده د مخرج نه د جواب راځي مثبت اسجین د مثبت ده جواب راځي مثبت منفي او مثبت چې راشي اکس کله منفي وای مثبتي نو جواب چې راځي د دویمه ناحیه دا ناحیه په کومه کې ده ټکی چیرته ده په دویمه ناحیه کې قرار لري دغه سوال نور هم داسې ډېر په کنکور کې راځي انشاءالله تاسو کوشش وکړئ ټول سوالونه در سره حل کړئ کوم سوال کې چې بند شوی کوم سوال هم چې نشئ کولی ما ته راولېږئ انشاءالله زه یې درته حلومه د نن درس همدومره بس ده در سره سم کتابچو کې پاک ولیکئ همدغسې ټول سوالونه در سره حل کړئ نور کوم کتابونه چې تاسو په کور کې لرئ هماغه کتاب راواخلئ ټول سوالونه یې حل کړئ هماغه ټکي کې نه مستوي د کارتزیني سیستم کې یا د کوارډینیټ سیستم کې باید د سوال نه وي چې تاسو نور پاتې شي کوم چې باریکي ده کومه خبره ده هغه ما ته راولېږئ انشاءالله زه